دوستانو نننۍ ویډیو کې به د افغانستان سفارت کوم چې ابوظبي کې ده او کنسلګري کومه چې دوبۍ کې ده د دې د روژې مبارکې میاشتې وختونو په اړه معلومات درکوم چې هفته کې څو ورځې رخصتي او د ورځې څو بجو څخه واخله تر څو بجو پورې کار کوي. نن راته یو چا ټلیفون وکړ وایي زه کنسلګرۍ ته راغلی یم نو دلته خو رخصتي د لرې ځای نه م راغلی یم دا به څنګه کېږي. نو مم دا خو وبلله چې هسې روژه ده تاسو په تکلیف شئ لرې ځای نه به کنسلګرۍ ته لاړ وئ یا به سفارت ته لاړ وئ هلته به د دوی رخصتي نو دې نه ښه ده چې زه تاسو ته رخصتۍ او کاري وخت په اړه معلومات درکوم. ګورئ دوستانو زموږ سفارت او کنسلګري دغه دواړو وختونه یو شانتي دي. په روژه کې د سهار 9 بجو څخه واخله تر ماسپښین 2 بجو پورې کار کوي. بیا د جمعې په ورځ د سهار 9 بجو څخه واخله تر غرمې 12 بجو پورې کار کوي. رخصتي د جمعې ورځ غرمې 12 بجو څخه پیل کیږي تر درېیم ورځې پورې. مطلب د غرمې 12 بجو نه پس رخصتي هفتم رخصتي دوام ورځم رخصتي هغې نه پس درېیم ورځ باندې بیرته خپل کارونه پیل کوي. مطلب د جمعې ورځې غرمې 12 بجو څخه واخله شنبه یکشنبه دغه رخصتي او دوشنبه خپل کارونه بیرته پیل کوي. ځینې هیوادوال د نویو پاسپورټونو پوښتنه کوي چې ګواکې کنسلګرۍ ته نوي پاسپورټونه راغلي او که نه دغه څو میاشتې انتظار مو وکړو یو څو ورځې انتظار نور هم وکړئ انشاءالله دغه ستونزه ډېره ژر حل کېدونکې ده. تر اوسه پورې نوي پاسپورټونه نه دي پیل شوي. سمه ده مننه.